ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 29 اف ایمیسول 2016 ها نوښتم نه برداشت زم تاسو سره نن تاسو لیاوټ ټاپ سٹارټ کوو سیدا ګوري په هم تاسو فایل مینیو سیدا هوم ټاپ انسرټ ټاپ او ډیزاین ټاپ څخه مطلب سټپ بای سټپ ولوستل سیدا رزو نن چیرته لیاوټ ټاپ تاسو لیاوټ مین چې لکه شکل سیدا لیاوټ ټاپ مطلب نو ټاپ مشان چې لکه لري دغه یو ریبون لري ښه ریبون کې ما سره مطلب چې بیا مختلف قسمه ګروپس پکې دي ښه بیا ګروپ کې ما سره مختلف قسمه کمانډز دي ښه نو روزه ول چیرته موږ تاسو پیسټ اپ ګروپ باندې سکو سټپ بای سټپ کار کوو ګوري ورته پیسټ اپ نه لکه مطلب ته غواړي خپل صفحه سکه پرینټ آماده کړي بعض مسله ګرم تاسو مطلب مخکې نو سره چیرته پرینټ کې مهرباني کار کړو ښه پیسټ اپ مطلب وسله وخه اوس بل د ما سره بیا تکرار راغلی دی ښه کنټرول دبليو کنټرول پلس ان ګوري ورته ملته مله مشته وکړه ښه ها equal rnd a4 څه کوم پریس کوم څنګه شلک زیات شي راسره راځم مرکه چیرته لیاوټ ته راځم خلک اول سي مارجنز تاسو ګوري مویل چې مطلب مارجن څه مطلب دی ورنه څلور خواوي اپ ډاون رائټ لیفټ سره ها اوس ګوري ورته مطلب څه کوم لیاوټ ته راځم څه کوم ته مارجن ډسپلی کا څه قسم دا قسم کلیک کا اوس څنګه شمه سره په دې شکل باندې راخه لږ دې زوم کم کوم تاسو څنګه شي مشاهده شي ښه صحیح شو ګوري تم تاسو نیر مطلب زما په کار کلیک کا اوس څنګه چل کنه دا ګوري مطلب د لیکل لک فراخ شول ښه په دې شکل تاسو په کار شول ګورته چې مودریټ کلیک دا ګوري ما سره مودریټ شکل باندې چې اپ او ډاون څنګه ما سره زیات دی لیفټ او رائټ کم دی ما سره ښه دا څه غوړل لکه وایټ کلیک اوس ګوري ما سره په دې شکل باندې راغی صحیح شو یعنی خلاف دی مودریټ دی خیر چپ طرف څنګه شو زیات شو اپ او ډاون کم شو ما سره ښه دا څه مطلب میرر په دې شکل مطلب وسی سره یا په دې شکل تاسو غوړې افیس ډیفالت 2003 مطلب په کار شو او کته وای نه مور مارجنز کلیک کا دا تاسو سره وسري وکنه دا مطلب تاسو جاته ورته کوم وسیله ټاپ دمره وسی رائټ دمره وسی ګټر پوزیشن مطلب دلته وي ما سره سیدا او فار ایگزامپل باټم دمره وي او رائټ مطلب دمره وي کلیک کا څنګه چل شو ما سره دا راغی ښه دا همیشه مارجن کله کسې انتخاب ورته نارمل انتخاب وي دا صحیح دی ښه چې ما سره کانو نارمل دی او کدا انتخاب ورته مشکل پکې نشته سیدا خو زماله کسب کار دی هم دا نارمل صحیح دی ښه خبر لکه سوي چې اورینټیشن تاسو به کار شل کنه اورینټیشن څه مطلب لکه غواړي صفحه څخه یو مودي شاف کې یو افقي د داسر پسې اورینټیشن لینډسکیپ مې لکه کار کوي اوس ما سره په دې شکل باندې کا پورټریټ غواړي سوکا پورټریټ تلاش څه خبر نشه انه مودي اوس یا افقي اوس وګوري دا مطلب خپل مشخص استعمال لري ښه لکه موږ تاسو مطلب داس یو الرټ غون شکل اوس مطلب خبرتیا لپاره وي اسه کله کنه داس افقي شکل باندې او دي ورکه څه قسم دي او مودي شکل باندې راځي ښه خبر لکه چې ما سره سایز دی ښه اوس ګوري مطلب سایز څه مطلب دا غوړې څه کې دی چاپ ورکه لپاره څه یو سایز انتخاب کوړه خدای لږ څه کو برابر وکړي دا ښه سره په سره څه کومه ډسپلی کا اوس ګوري ورته زغړم څه کوم سایز انتخاب ورڅمره لګا وته چې دا صحیح شو او کته وښ نه صحیح ورکه یې انتخاب کوړه A4 ورکه ښه دا ګوري سټینډر ورکه د ما سره سیده افغانستان او پاکستان کې دنه خلک کار خلی ښه الکان دې کې ګوري اوس ورته د A خواته د 4 خواته A لیکل شوی دی ښه A H نه څه ده الټرنیټیو ښه صحیح شو چې الټرنیټیو A4 دې پکار A5 دې پکار ده صحیح شو یا مطلب دا څه وړي د دراسه پسې دغه انتخاب کړه ایگزیکټیو سیدا هم تاسو لکه څنګه انتخاب ورته A4 انتخاب ورته دا موږ تاسو سټینډر ورکه ده ښه بیا کوئی داس نیوي سو کومه ته په دې شکل وځي کلیک دا رقم شي ما سره دغه دیواره کو سایزونه دي ښه بلکې څه چې مور پیپر سایز کلیک کړئ باندې کله انتخاب ول شي ورته سره پکار دي A4 مې لګه پکار ده صحیح شو الکه هایت دمره وي وید او هایت مطلب دمره وي انتخاب ورته کلیک ګورې څنګه شماته وی چلا فکس کا اوکې کا څنګه شو ما سره ورکه مطلب هغه سایز انتخاب شو ورته تاسو انتخاب ورته A4 صحیح دی ښه ښه بل لکه ګوري ورته دا مسله پکې نه وي دا ښه په دې پیچ ټاپ ګروپ کې کالم سره کلم تاسو شي لکنو کالم دا ګوري اخبار کوي زیات کار اخیست دي ښه ډکشنری جوړول کوم ورنه خلک کار اخلي څه قسم کار کی ګور ورته کنټرول W ډو ناٹ سیو کنټرول پلس N اوس ګوري ورته زه غواړم دا یو اخبار جوړ کوم څه قسم پر ځمنه شوړه چې کانو شي کابل نیوز ښه صحیح شو دا مې لکه څه کو انتخاب کوړتا او دا هغه ته ما هیډینګ ورته ورکا او لګي سایز څخه زیات کول چیرته وېسا چټر ته وېسا اوس هر کله دې څه کوړتا مطلب څه اخبار لیکو لکه درې کلمونه پکار دي پښتو دری او انګلیسي باندې څنګه بلی ګور ورته دلته بلاړ شو ښه لیاوټ ته بلاړ شل کسب پکاري کلمونه پکاري څومره درې کلمه پکاري یا کوم مطلب دوه غواړي کلیک اوس ګور ورته
دلته اوس ما سره څنګه شل کنو یو کلم دومره شو ما سره دویم کلم دومره شو نو شکل لکه په دې کې پر ځان په دا ما سره شي شولا انګلیسي باندې شولا ښا صحیح شو اوس لکه غواړم چې د دویم کلم ته لاړ شم صحیح شو یو کلم خو ما سره وشو انګلیسي باندې نو لکه څه پریس کوم ګوري کنټرول شیفټ انټر و پریس کوم الکه چیرته لاړو دی بلارته الټ شیفټ پښتو شروع کړل تا صحیح شو دا څه کول شي مطلب کلمونه مې څنګه مطلب ته جدا مکلو دوه کلمونه ښه یو د انګلیسي لپاره بل د پښتو لپاره څه خبره پکې نشته ښه او کوي داس نیوي سو کا ماته بل قسم جوړ کا څومره پکار دي درې کلمونه پکار کلیک وسنګ شو ما سره کندري کلمونه انګلیش پښتو او دری صحیح شو بل د بسنګ چې ګوره کنټرول شیفټ انټر و پریس کې چیرته لکلاړو دریم کلم ته بل سره ښه اوس ګوره کنټرول شیفټ انټر و پریس کې ښه او کوي داس نیوي زما څه پکار دي لکنو دا څه پکار دی لیفټ مطلب په دې شکل باندې اوقات جوړیږي ښه اوس ګوري ورته تاسو دا مې لکه څه یو کلم په جوړ کوه تاسو لږ زره خوشی دی باندې صحیح شو ما سره یو کلم شو سپیلنګ کړه یا به دا به ختم کوه کنټرول دبليو څه کا مطلب ختم کا ډو ناٹ سیو او کنټرول پرس ان صحیح ده الټ شیفټ پرس کوچ مطلب څنګه شي ما سره خپل پښتو ته انګلیسي د مطلب څنګه شي جبه کنورټ شي ښه اوس ګوري ورته F4 مې څه ورپسې پریس کړ لکه څنګه شي زیات شي ور سره خو اوس ګوري ورته الګا داسې پکار شو څه قسم غواړم او تم چې لکه لیفټ کلیک کړئ اوس ګوره لیفټ طرف کې ما سره کم دی رائټ طرف څنګه دی زیات دی لکه دا مطلب بعض اوقات چې خبرونه کې شاید لیدلی وي ښه چې چپ طرف کم وي او خي طرف زیات وي دا سره لکه پکار نه شول رائټ کلیک کړ مطلب دې سرچ پکار وکړه څنګه چې شل کړو رائټ طرف مطلب کم شو او لیفټ زیات شو در سره سره ښه راځم لکه چیرته مور کلم باندې کلیک کوم خدي کې ګوري سمې مې خبرې ده ښه پرسیسټ مطلب څه قسم غواړئ ته چې 1 2 3 4 رائټ لیفټ سره دا هم تاسو مخ کول وسل خلک ازما څه پکار دي ګور ورته نمبر اف کالمز لکه دې کې ټایپ کوم څومره دوه مې ټایپ کړل لکه څه وي دی یو نه تر 15 وخت پورې ته کولای شي څه کې ورته کلمونه ټایپ کړئ څومره یو نه تر 15 وخت پورې د نه ذات نه ټایپ کولای هغه څه مې پکار دي درې کلمونه راوړه خو لاین بټوین څه مطلب ورنه لکه مې څه څه لاین هم راوړه کلیک کړ اوس ګورې څنګه شو سره منظم شو ښه کلمونه هم راغلل او سره خو څنګه شو یو دی بل نه د لاین په څه باندې جدا کړل شو ښه خدا سم مطلب ته نه غواړي مور کلم ته کلار شه زیات کا ورته څومره سلور دانه کلیک کا څنګه چل شو سره سلور دانه راغل او کوی داس نیوي سو کا لګ زیات کا ورته څومره 15 دانه کلیک کا اوس ګوره څنګه شو سره دا کلمونه زیاتیږي سمره او او دې مطلب لګي کم کا مور کلم تر زمانه کا څه پکار شول بس درې کلمونه بس سره خلک سوې چې کلم وې اوس ګوره اول کلم مطلب دومره آزاد وي سره دوی ملک دومره آزاد سپیسینګ دومره مطلب فاصله دومره ولري سره دوی ملک څه کا دا دومره آزاد کا او فاصله ورته دومره ورکا سره درې ملک څه کا دومره کا اوکې کا اوس ګوره څنګه شو سماتره دا په دې شکل ماته ډیسپلی کیږي سره تاسو پکې تغیرات راوستئ شي خبر لکه دې کې خبره مې مداله شي تاسو لکه وول د مطلب تاسو کله ګډوډ کړل نه تاسو وکړه لګا ایک ور کالم وې څه کا مساوي تقسیم کا کلیک کړ اوس څنګه چل شو لکه ټول څنګه شو ما سره مساوي تقسیم شو دا مساوي دی دا مساوي دی او دا مساوي دی سره ها یا په دې شکل مطلب غواړي الګا څه پکار شو اوس ګوره دا تغیرات خو مارا وستلې و دې سو کله کا سلیکټ ټیسټ لپاره کړیا هول ډاکومنت لپاره انتخاب شوی ځای باندې اپلای کا یا سو کله کنو ټول ډاکومنت باندې مطلب څه کماته اپلای کا اوکې کا اوس ما څنګه شو کنه په ټول ډاکومنت می اپلای کړل ها خلاص ور پسې لکه بریک تر زړه ډېر مهم شان دي خلاص ګوري بریک سره لپاره اس فرق دا ډېر مهم شای دی ها تلګه غوړې چې سکه صفه بریک کې ګوري بریک دوه شن لپاره اس فرق وو یا د صفې لپاره اس فرق یا سیکشن لپاره ها ګوري تاسو یو کارو کوي کنټرول ان پریس کوي او د ټاسک بار باندې سکه یو رائټ کلیک وکي خاصه وکي رائټ کلیک دغه څه انتخاب کوړه سیکشن انتخاب کوي کلیک کړئ ونوس ګوره ما سره سره ځکنو سیکشن راغی کوم سیکشن دی نمبر 1 دی ها اوس ګوره ورته دغه ما سره وشته وکړه چې ایکوال ار ان ډي سره او A4 مې په سکه پریس کړه ها څنګه ماته مطلب لږ زره زیات کا خدا بل کسو کې انتخاب کوړه کاپی به واخلو او پیسټ کړو ها لږ څنګه شي زیات ورته سیدا اوس ګوري ورته ماته لکه سوي چې سیکشن 1 پیج 1 اف دومره خالد اوس ګوري راځم چیرته لی اوټ اپ تر زمانه کسب کار شول ماته څوکا صفه بریک ګوري دا بریک ډول شن لپاره فرق یو د صفې لپاره یو د سیکشن لپاره خاص سیکشن مې یو مجموعه ده ها د صفو هله کسب کار شو مثلا پیج بریک په کار شو ها دا قسم بدل کو درېګا سیدا او دا دواړه څه کوم مطلب انتخاب کاسي سټایل ورته ورکړه دا سټایل شمه سره بولډ او دا رنگ ورته ورکړه سیدا دلته لکه زه درېګم
څه په کار شو اوس ماته وته داسې چلو کدا لیکل څه په دوه برخو ویشه څه د مطلب دلته پاتې شو څوکا لاندې صفحې ته راوړه ته بودريګما او لیاوټ ته بلاشم څوکا ماته بریک کچېل کا پیج کلیک څنګه چل کنو څه پاس لاړل او څو لاندې پاس شول سیدا ها بک سپیس پر کوم څنګه شماله دوباره سره ورشل ته ها اوس ګول ته بیا راول کنه الکه څه په کار دی لپاره کنټرول انټر پریس کول شي څنګه شما سره صفه بریک لچ سره ان یو ځای کې ودرېږي غوړ څه مطلب صفه په دوه برخه باندې وشي ګوره کنټرول انټر پریس کا څنګه چل شما سره دا څنګه شما سره بریک لچ سره ها او کوي اس نه ویل کا کلم راته بریک کا دا ګډیر مې خبره ده ها کلم بریک څه قسمه لکه راځي ګوره ورته دا مې لکه څه ختم کړل یا دا مې انتخاب ورته الکه څو کا ماته څو کلمه جوړ کا درې دانی بس اوس ګوره ورته مثلا ترازی کنه دلته ولاړه ملکه څنګه باول نه صفه کلم تر زما ګول ته براس ور پسې بریک چرته لکه لاړو اور نه کلم ته بیا راغره سره یا لکه تاسو پریس کول شي کا کنټرول شیپ انټر پریس کول پسې کی څه وشل کته بادي صفه دی وې سره دلته ودرې کوم لکه د دې صفه په اخر کې کنټرول شیپ انټر پریس کوم چرته لکه لاړو بادي صفه ته لاړو کلم ته لاړو دې ځلم کول شي ښا کلم بریک کا چرته لاړو بل کلم ته لاړو ښا او کوي لکه وارپ ټیکس مې لکه پکار دی وارپ ټیکس لکه عین شي دی د انټر په شکل باندې خاصه قسم لکه ګور ورته کنټرول ان پریس کوم ورپسې ښه ایکوال ار ان ډي دا شو ګوره په لکه څه کو ا فور ورپسې پریس کړ دا لکه زو درېګه مخه سو کا مطلب ماته وارپ ټیکس کا کلیک کا اوس څنګه شل کنه لاندې راغی کنه یا انټر پریس کول شم ورپسې یا څه کول ته وارپ ټیکس کوي څنګه دا کنه لاندې روان دی کنه صحیح شو خدا خو مطلب پیج بریک متاثره بل لکه چې ما سره سیکشن بریک د ګوري خبره زکه سیکشن وي مجموعه ته ښه سیکشن بریک لکه چې ما سره سیکشن دا خپل د صفو یو مجموعه ده ښه هلکه سو که اوس ګوري ما سره کوم سیکشن دل کنو سیکشن 1 دلته ګوري راشه ودرېګه لکه څه مې پکار دی سیکشن بریک کوم لکه چې وکړه نیکسټ پیج کلیک کا اوس لکه سوې ماته سیکشن 4 شو ما سره دویم او کومه صفه کله کو شو د بادي صفه کې اوس ګوري دا صفه کې کوم تغیرات راوړل لکه دا ودی سره مطلب کوم تعلق نه ساتي ښه دا پاس یو برخه شولا د لاندې چې مثلا کنده بل برخه شو سره لکه چپټر په شکل باندې ښه دا څه مطلب وړي چې په دې شکل وشه څو کله ماته کنټینیو کلیک کا پم دې مجده صفه څه کا ماته مطلب یو سیکشن بریک کا سره اوس مثلا کنو سیکشن 3 راغی په کومه صفه کې موجوده صفه کې او کوي چې مطلب اود ایون دا کا جفت خبر راغله ګوره ایون مطلب جفت کلیک کا چرته لکه لاړو څلورم نمبر صفحه درغه سیکشن هم څه بریک او کوي چې نه اود یو درې کلیک کا څو نمبر صفحه درکه لاړو پنځم نمبر ته چیرې هم پتا کې کول شي هم جفت کې خبر لکه چې ما سره لاین نمبر دی ښا ګوري ورته زه غواړم چې مطلب څه کوم دی ټول لیکل ته یو قسم نمبر ورکما د هر یو لاین ته څه کوم نمبر ورکم ګوره مې انتخاب کړل الکه څه پکار دی کنټینیو کلیک کا څنګه چلته اوس ګوره ما سره نمبر راغی کنه یو 2 3 تر 100 پورې شپږ درش پورې لاندې راکشي شو ما سره بیا سره شروع مطلب بخښو دی شپږ درش و درش ما سره کنټینیو دا مطلب دی ښا او کوي داس نه لکه ریسټارټ ایچ پیج څه مطلب څه لکانو په هر صفحه کې څو کې سر نه شروع کا کلیک کا اوس ګوره څنګه چل لکانو شپږ درشم بیا چې شو ما سره اول راغی ښا او کوي چې نه ریسټارټ ایچ سیکشن پر سیکشن کې څه کا د سر نه کا خاص ګوره مطلب سیکشن هم تاسو کړی بریک کړی دی ښا کلیک کړئ باندې لاندې ور پس راشه مطلب کوم تاسو نور نمبر لیکلی څنګه کې خاص سره سر نه کیږي با او کوي نه سپریس فور کرنٹ پیراګراف ګوري دا شی زده کډیر مې خبره ده ښا لکه اوس ګوري ورته یو نه تر شپږ د پورې ما سره شته دی خاص ودم څو کله کا د دې څو پیراګرافونو ماته دا نمبر یې مډ ډسپلی کوه ته براشل پسې سپریس څنګه څه لګان ګوره یو پیراګراف هغه ځای څکل ختم کړه سره ښا دا سوچ نه څو کله کا بس نن یو پکار نه دی ختم کړه تا بل لکه سوي چې لاین نمبر آپشن کلیک کړئ نو ګورم تاسو مطلب مخکې څور باندې کار کړو خا لک ډیر نه ګورل ترځي ما سره ډبل ډیل ته وکا چې تاسو پسې پیسټ اپ بیا سره واخلا لاین نمبر راوخلا ګوره ما خبره پکې ده ښا الګا څونه شروع شي دا پنځونه شروع کا اوکې کا اوس ګورې څنګه چل شو ما سره پنځه شپږ وو تاسو پسې مخ راځه دې ځنم کولای شي ګوره کلیک کړئ باندې لکه لاین نمبر تر راشه خلک سمره وسی ټیکس نه مطلب څه مطلب مطلب درې ور نه ښا فرام ټیکس اوکې کا اوس ګورې څنګه شلک فاصله ورته ورک کړل ښا یا دا څه وړي الکه څو کله نمبر تر راشه څه پکار دی ګوري کاونټ بای الکه څو څه اضافه کی ګوره 15 شپږ تم څو کله کې دا څه چلو کا چې درې ور اضافه کا کلیک کا اوکې کا اوس ګورې څنګه ګوره درې شپږ نه تاسو په سمه راځي یعنی د درې لنل لپاره څه مطلب یو نمبر ورته ورکړه ښا دا څه مطلب نه ورته څو کې ته کلیک کړئ لاین نمبر ته کلر شي
ګوره ما خبره بیا راغله ریسټارټ ایچ پیج هر صفحه کې څه کوه استر نه کوه او ریسټارټ ایچ سیکشن پر سیکشن کې څه کوه استر نه کوه یا کنټینیو مطلب څه کوه جاری دی وی داسې اوکې که اوس ګوره دیش درې دیش سره لکه هم دغه اپشن بیا چې کوم سره د تکرار بیا راغلی دی ښه کنټینیو کو پلان کې سره حضرت هم چې لکه څه وکړه ماته دغه د یو نه شروع کړه اوکې که دا مو کې که اوس ګورې ما سره په دې شکل باندې راځي درې شپږ پلان کې ښه که نه یې غواړې څه وکړه دا ختم کړه سره خبر لکه څه هپینیشن خبر راغله هپینیشن لکه څه مطلب تاسو ما ویلو چې لکه هپینیشن وروسته راځي هپینیشن دا مطلب دی ښه زه پر دلته ودرېږم ښه افغانستان مطلب 15 یا شپږ یا 10 حروفونه لري که نه دلته داسې نوشته کوم ښه فار ایگزامپل نوشته کړه چې لکه افغانستان AFGHANISTAN اوس ګوره ورته هغه ټول حروف څنګه شول دلته لاندې راغلل هلکه زما څه پکار دی هپینیشن ورته ورکړه څه قسم اټومیټیکلی کلیک کړه اوس ګوره دلته ودرېږم ښه دا به څه ختم کړل دا څه اوس ګوره هغه علامه ما سره راغله که نه AF علامه چې لکه دغه کوچنی سیمبول سره او کته مطلب مین ولې انتخاب کوته به مطلب تخپل څه کې ورته ورکوي ښه اوس څنګه چې ما سره کنه کمپلیټډ دی ښه خدا سره کسې نه خبر ورته همیشه اتوماتیکلی شي دا اوس ما سره مطلب اپشن نه دی ښه الک اتوماتیکلی هپنس ډاکومنٹ سره هپنس وذ ورډز ان کیپس لاک سره مطلب کمپیوټر مشنه شکل لا ماته ډسپلی کا حال دلته څه چې څومره ساسو په کار شول مطلب څومره هپنیشن په دې ډاکومنٹ کې راشل کا وته چې 15 استانه اوس مطلب دا په کار شول چیرې د دې خانه هر څومره دی ټایپ کوم دا قسمه څومره په کار دی دومره په کار دی څه ویل کنو 2000 اوس او شپې د نه څه کولای شي مطلب هپنیشن نه ته هغه دلته مطلب ته انسرټ کولای شي ورته سیده اوکې کا دا لږ کم وکړه ښه بس 2000 سیدی اوکې کا دا ولکه څنګه چې ما سره نور به هپنیشن به پکې راځي ښه او دا مطلب چې دی پیسټا دا هم تاسو مطلب مخکې نو سره وخه نو دا زم تاسو سره پیسټا ګروپ چې تاسو ولوستو